چې څوری موږ پښتانه مسافر دي، که هغه چېرته په باره ملکانو چې دي، که هغه په ایف سی چې دي، که هغه چېرته په کراچۍ او په پنجاب چې دي، چې دنیا چې چېرته پښتون پروت ته، موږ دا خواهش ته چې الله پاک ته دو باندې د رمضان مبارک له خیر سره تیر کړي، الله دې دو اختر ته عید ته په خیر سره خپلو کورو ته راولي، الله دې دو په کورو چې خیر و عافیت ساتي. دا د رمضان خوشیګانې، د عید خوشیګانې، دا د الله پاک ټول امت مسلمه ته ورنصیب کړي، خاص کر موږ پښتنو ته چې پښتانه ډېر دردېدلي دي، ډېر غمجن دي، ډېر پریشان دي. زه نن دوه شیانو باندې تاسو سره مخاطب یم. دا پریس کانفرنس موږ ډېر اهم پریس کانفرنس ته یو پیغام موږ ټول پښتون قوم پاره دا ده چې پښتون قوم څرنګه رلټېدلی ده چې موږ امن غواړو او د خپلې خاورې په وسایلو چې حق غواړو. بس پښتون دا دوه مطالبې دي، د ایجنډا دا دوه مطالبو باندې مشتمله ده. دا دواړه په اسلام او شریعت چې جایز دي، یا په آیین او په قانون چې دا جایز دي، یا په پښتو رسم و رواج چې دا جایز دي. خو په دغو دوه مطالبو باندې دا کرش کېږي. هر پښتون چې دا دوه مطالبې دی کوي، دغه پاره دی احتجاج کوي، دغه پاره دی درنه کوي، دغه پاره دی بل جدوجهد کوي، بیا دی کرش کېږي، ګولۍ په ده چلیږي، پرچې په ده کټ کېږي، جیل ته دی ځي، دمکیانې ده ته میلاویږي، لاپته کېږي دی. هر قسم چې کومه ده د سره جبر، ظلم او فسطائیت کېږي. او موږ په دې نه پوهېږو چې اخر ولې دنیا هر ملک چې خپلې جایزې مطالبې پاره عوام روزي، حکومت او ریاست یې په هغه باندې فخر کوي او مطالبې یې حل کوي. یو دا موږ بدقسمته ملک ته چې چېرته پښتون خپلې مطالبې تر وتلی ده، بیا یې دی لا په ګولۍ سروی کړی ده، لا یې دی جیل ته وړی ده، لا یې دی لاپته کړی ده. نو دغې حوالې سره موږ پښتون قوم ته یو ضروري یوه مشوره، یو نصیحت کوو چې موږ په پښتنو چې په هر علاقې چې په هر کلي چې دا تورمخو خپل خلق پیدا کړي دي چې هغه ته موږ سموسو او پیکوړو وال وایو. دا سموسو او پیکوړو وال هر چېرته هر کلي چې هرې علاقې چې شته، نو دا سموسو او پیکوړو وال چې دا 100% هغه خلک چې 2 نمبر خلک، کریمینل خلک، جرایم پیشه خلک، مختلفو کالې دندو چې دای ملوثي. نو دا سموسو پیکوړو وال څه کوي؟ یو لوري ته خو هغه تورمخو گیم چلی او دا هغه خپلې دندې هم چلی. هغه تورمخو سره د تعلقاتو او د لین دین نه دی خپله هغه کاله دنده، لا به دی پوډره چرس خرڅوي، لا به دی چېرته جواري، لا سود، لا زنا اډې چلی، لا به دی بله چېرته 2 نمبر غیر قانوني کاته چلی. بیا چې دا تورمخو سره تعلقات دي، نو هغه سموسې او پیکوړې په خوري، خپل کار زندې اخلي، هغه 2 نمبر کار په کوي. کاته داسې یوه کاته چې هغه 2 نمبر کاته په چلی، یا دی هغه خپله 2 نمبر کاته په چلی، دا ډېر ښه سره فیټي. نو دا 2 نمبر خلک چې دا د سموسو او پیکوړو وال، دا چې چېرته پښتون امن پاره وسایلو پاره حق غوښتلو تر وځي، لا دغه په بارې چې یو تحریک چلیږي، لکه موږ دا پښتون قومي تحریک ته، مرود بیټني قومي تحریک، نو دغه پاره
دا تورمخو دا سموسو او پیکوړو ول بیا تیار کړي بیا بدای ایغه تحریک تا دغه امن او وسایلو په حق چې کوم جهود ایغه ته دای رکاوټونه پیدا کوي نور رکاوټونه نسی پیدا کوي درې قسمه کار کوي یو شرارت کوي یا پروپاګاندا یا افواګانې پیلاو کوي یو په سوشل میډیا باندې ولی ولا په موبایل باندې بدای پوسټونه کوي فیک آیډیګانې جوړې کړي او یا بدای چیرته ویډیو کوي او ویډیو په ذریعه باندې بدای شر فتنه جوړوي نو زه د خپل تحریک مجاهدینو ته وایم ټولو پښتنو ته چې دا سموسو پیکوړو ول چیرته ویډیو کوي یا پوسټ کوي په سوشل میډیا یا چیرته بل یو دلتوب کوي نو دا تاسو جواب ما ورکوو ما مقصد دا ده دې ته جواب ما ورکوو ځکه چې دا سړی دوه خبرې کوي یو خو تا ټینشن چا چي تا هغه فوکس چې دا توجه آل خپل ټارګټ نه خرابوي دوم مقصد یې دای چې دای ځان تر باندې مشهوري دای ځان تر باندې قیمتي کوي نو ته چې جواب نه کوي ور نو نه تا هغه فوکس خراب صحیح مقصد چې فیل سو ان دای چې ځان تر باندې مشهوري چې فیل سو کوي هغه چار چې یو سړی چا نه یاداو نه مشهورې ده یا چا مشوره ورکړو چې جمعات چې غول وکا بیا به مشهور سي بیا جمعات چې غول کړیو بیا خلکو یاداو بیا مشهور سي دا ټول هغه جمعات غلو وای نو دا مې یو مشوره ده درخواست مې ده چې دغه خلکو ته جواب ما ورکو دا سموسو پیکوړو ولوا بیٹانو چې ترچیږي دا سموسو پیکوړو ولوا مرواتو چې ترچیږي دا سموسو پیکوړو ولوا وزیرو چې ترچیږي دا سموسو پیکوړو ولوا نورو کومو چې ترچیږي ویډیو به وکي دغه کوم نه دغه یو خپل ټارګټ دا خبره ما کوله تا ما تر واچوله چې دغه سموسو پیکوړو ول چې دا 2 نمبر خلک دا کریمینل خلک دا جرایم پیشه خلک دې نه مذهبي نه قومیتي دا نسی ویلی چې دا مسلمان دا سیک دا دا هندو دا یا دا یهودی دا نه په مذهب چې نه دته یو نام ورکوای چې لا دیو شیعه دا لا سنی دا لا دیوبندي دا لا بره دغه مذهب نه دا صرف 2 نمبرای دا ځان ته سموسو پیکوړو والی دغه مذهب نه قومیت نه چې ته به وایې چې دا بیټنای دا مروت دا وزیر دا بنوسای دا فریدای دا بنګشته ولی ولا بالکل درست دا یو سموسو پیکوړو والی دی دا کوم سره نه ستړای نه کوم سره د عزت او د عزتي تړلې دا دوره قدرې چې دا یو 2 نمبرای سموسو پیکوړو والی نو نه دی هغه کوم وال دا ځان پر بی عزتي لا عزت غني کبیټنای کمروتی کا وزیر یا قبل کوم والی دا بس سموسو پیکوړو والسو ی د عزت بی عزتي کوم سره نه تړل یعنی د کوم سره تعلقي کوم دې مطلب دا د سموسو پیکوړو وال چې دا کنه دا نه وای چې دا ما کوم وال دا بیا ما کوم وال دا بیا ما کوم وال دا بیا ما کوم وال دا کڅوک بیا دا ناری کوي بیا بدای د سموسو پیکوړو والی